د ښځې چې کله کوروالي ته زړه وشي نو هغه څنګه اشاره کوي. سلام دوستان، چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن در سره دارنګې معلومات شریکوم چې د دې په باره کې ډیرو ملګرو زموږ نه پوښتنه کړې وه او ویل یې چې څنګه جینۍ یا ښځه موږ ته ووایي چې تا سره کوروالی کوو، د دې به څنګه پته لګي. نو نن درته د دې په باره کې معلومات درکوم، خو د هغې ملګرو نه هیله کوم کوم چې زموږ چینل کې نوي دي، که هغوی زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د بیل نشان هم ووهي چې زموږ همدغه رنګي جنسي او طبي معلومات د ټولو نه اول هغوی ته ورسي. دوستانو، دا یاد وساتئ چې د کمې ښځې د کوروالي ته زړه شوی وي نو لومړی خو ټولو نه غټه وجه او غټه اشاره دا ده چې هغه به ښه مزیدار میک اپ وکړي او په هغه ورځ باندې به خپل خاوند ته ډیر سینګار وکړي او هغې مخې ته به ګرځي راګرځي. بله نښه یې دا ده چې هغه به خاوند سره د مینې خبرې کوي او د نورو ورځو مطابق به ورسره په هغه ورځ باندې ډیرې خبرې کوي. بله نښه یې دا ده چې خاوند سره خپل جسم ټچ کول غواړي، د خاوند لاس په خپل لاس کې نیول یا دارنګې نور څه. بله نښه یې دا ده چې په هغه ورځ باندې ښځه خاوند ته خاندي راخاندي او په سترګو کې ورته اشارې کوي. بله نښه یې دا ده چې کله ښځه او خاوند په یو کټ کې ناست دي او همدغه رنګې ګپ لګوي نو که ښځې د خاوند په غېږ کې سر کېښود نو پوه شئ چې دا ښځه مکمل کوروالي ته تیاره ده او دا غواړي چې د خاوند سره کوروالي وکړي. نو دوستانو، دا وې یو څو نښې چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښولې. همدغه رنګې نورې هم نښې دي خو ویډیو بیا ډېره زیاته اوږدېږي. نو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. مننه کوم چې ویډیو م تر اخره وکته، خو هیله لرم چې زموږ دا ویډیو به لایک کوئ او چینل به سبسکرایب کوئ. د الله په امان.